سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د روان زیږدیز کال د اپریل له لومړۍ تر 13 نیټې له پاکستان او ایران څخه باندې 250 زره افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي چې 100 زره یې په جبري توګه ایستل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو ویلي په دواړو لویو سرحدي نقطو اسلام قلعه او تورخم کې یو بشري ناورین د رامنځته کېدو په حال کې دی. دغه سازمان ویلي د اپریل له لومړۍ تر 13 څخه باندې 250 زره افغانان له پاکستان او ایران خپل هیواد ته راستانه شوي چې شاوخوا 100 زره په زور ایستل شوي پکې شامل دي. سرچینې زیاته کړې چې په راستنو شو کسانو کې د تروما ترڅنګ د خوارځواکۍ، دهات، اسهال او شدید تنفسي ناروغۍ او رواني ستونزې هم لیدل شوي دي. یاد سازمان لیکلي چې له نورو بشري شریکانو سره په همکارۍ د عامې روغتیا د ادارې ټیم PHI چې د روغتیا نړیوال سازمان له لوري تمویلیږي په اسلام قلعه بندر کې راستنېدونکو ته حیاتي روغتیایي خدمات وړاندې کوي. له دې مخکې هم د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې له خپلو شریکانو سره په همکارۍ تورخم کې راستنېدونکو ته حیاتي روغتیایي خدمتونه چمتو کوي.